لاړ شه باجوړ ته کمیس تور ماله راوړه، تازه تازه ګلونه درې څلور ماله راوړه. دا ځل راغلی ما محکومې پښتونخوا د باجوړ سیمې ته. دا کنډو دی لاندې لغړی راځي ورپسې درخو راځي بیا پسې برکلی راځي او لرکلی پسې راځي او کمر سر پسې راځي بیا پسې عمرۍ راځي بیا پسې انات کلي بازار راځي. لږې به شډلې وي، لږې به مټاکې وي، اورئ خبرې به مې پاکې وي او ونو ته په څانګو باندې مه خیږه، لنډې لنډې لارې خطرناکې وي. لاړ شه باجوړ ته کمیس تور ماله راوړه، تازه تازه ګلونه درې څلور ماله راوړه. سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو ملګرو. په دې هیله یم چې ټول برک روغ یاست او د صحت په جامو کې بندغښتي وئ. دا ځل راغلی ما محکومې پښتونخوا د باجوړ سیمې ته او باجوړ سیمه کې غاښی کنډو دی. دغه پورته د دې ځینه دغه جورن کرغېړنه کرښه هم ښکاري. تاسو به د غاښي کنډو هغه طرف ته ساحه افغانستان طرف ته لیدلي، خو دغه ساحه به مو نه لیدلي. نو دغه د غاښي کنډو دلته راختي یو بله د خوشحالۍ خبره دا وه چې موږ راغلو نو واوره هم دلته وشوله او دغه اوس هم واوره ورېږي، تر اوسه پورې ډېره زیاته واوره وه. نو دلته به ځو باجوړ نندارې به په تاسې کوو، ډېر ملګري به د باجوړ د دیدن تږي، د باجوړ بېلابېل کلي به په دې ویډیو کې په تاسې باندې ګورو. ویډیو را سره تر پای وګورئ، یوه خوندوره خپرونه وګورئ. ستړي مه شئ درنو ملګرو، د باجوړ غاښي کنډو سیمه کې یو دې خواته باجوړ دی پښتونخوا. نو دلته را سره څنګ کې ګڼ ملګري ولاړ دي، دغه چکر لپاره راغلي. دلته دوی سره مخامخ شومه، د دوی سره به غږېږو او د دوی ژوند به پوښتو. ستړی مه شي. خیر اوسې، مننه، ډېره مننه چې تاسو موږ له وخت ډېره مننه. نو په سر کې که دې زموږ لیدونکو ته ځان معرفي. زما نوم نواب دی، زه د عنایت کلي اوسېدونکی یم، د باجوړ عنایت کلي، او راغلي یو په دې ټایم باندې کنډو ته راغلي یو په چکر باندې. دا ملګري را سره دي، یاران دوستان. چکر څنګه دی چکر؟ شکر الحمدلله ښه برابر ده. بس واورې ورېږي، اوس خو فلحال ودرېدله، موسم ډېر ګلورین دی. یو خبره به وکړو د عنایت کلي باندې چې اکثره ملګري دغه کلی نه پېژني، عنایت کلی یادوي که نه، اکثره ملګري په عنایت کلي باندې پېژني. نو دا موږ چې دلته ولاړ یو دا خو غاښی کنډو دی. د دې نه خوا تر عنایت کلي پورې چې ځې کم کم کلي راځي په لاره. لاندې دا کنډو دی، لاندې لغړی راځي ورپسې درخو راځي بیا پسې برکلی راځي او لرکلی پسې راځي او کمر سر پسې راځي بیا پسې عمرۍ راځي بیا پسې انات کلي بازار راځي. لکه ډېرې علاقې پرتې دي که نه. ډېر ښه. نو انات کلي بازار څنګه دی؟ غټ دی؟ کلي بازار خو ډېر زیات غټ دی، لکه غټ غټ کاروبارونه پکې کېږي، غټ غټ بزنس پکې کېږي. الحمدلله شکر ده، اوس ډېر زیات ښه شوی دی، روزګار هم پکې برابر دی او ښه دی الحمدلله، وضعیت یې ډېر ښه. ته خپله څه کار کوې؟ زه خپله سولرایزیشن انجینیر یم، الکتریشن کار هم کوم. موږ سولر پلانټونه لګوو په خپله باندې او زما دلته کې دوکان دی، مطلب ورکشاپ مې دی. عنایت کلي بازار کې دی ورکشاپ؟ عنایت کلي بازار کې ورکشاپ دی. ډېر ښه. نو څه شعر ټپه غزل چې شی دې زده نه دی زموږ لیدونکو ته ډالۍ؟ نه ماله خو یاره څه نه راځي، خپله اوس علاقه ډېره زیاته لرم خو خپله څه نه راځي که نه. ما سره یو ملګری ولاړ دی، شاید تاسو ته راشه دې ځي له راشه، په خیر راغلې. خدای دې بخښه. نوم دې څه دی؟ ذاکر. ته د کوم ځای اوسېدونکی؟
زه خو هم د دې ځای اوسېدونکی یم او اوسېږو پېښور کې، دا مې ماماګان دي. ښه ډېر ښه. نو ژوند دې څنګه دی؟ بلکل ښه صورت کې دی. نو دا تېر شعر لپاره وټاکلي ته اوس ملګرو ته یو شعر ووایه. صحیح ده، ورته وبوایي. وایي لږې به شړلې وي، لږې به مټاکې وي، اوره خبرې به مې پاکې وي، او ونو ته په څانګو باندې مه خېږه، لنډې لنډې لارې خطرناکې وي. ډېر ښه دی، ډېر ښه. نو درنو ملګرو، دلته لا هم په غاښي کنډو کې یو. دلته ترڅنګ مې یو استاد ولاړ دی چې دا ملګري راوړي دي د چکر لپاره. ستړی مه شي استاد. السلام علیکم. څنګه ښه وئ؟ خیر اوسې، ډېره مننه. نوم محترم دی څه دی؟ زما عبدالحنان نوم دی. انات کلي اوسېدونکي یو. دا ملګري مې راغلي وو چکر دپاره، مال چې راځئ ومخکې یم چکر ته. همدا خو روډونه زموږ د علاقو خراب دي او د دې د علاقو روډونه خو به ښه، خو زموږ د علاقو روډونه کمزوري دي. نو دوی مې چکر ته راوخېژولو، موږ چې دا چکر انجوای کړي او نور څه دغه نشته دی چې ښه ټور د خپله منات کلي کې اوسېږي؟ زه انات کلي کې اوسېږم د نواب د خواته، او ګرځو راګرځو چکر ډېر ځینې ته خو دا ځینې د چکر لپاره ډېر مزدار دي. ډېر ښه. نو څنګه واورې نه دې خوند واغوستی؟ واورې نه خو موږ خو خوندونه اخلو د خیره سو، دا ملګري به مرسته خوند واخلي. نو چکر دم راوست موږ چې زه دې هم چکر وم، خو هر وخت راځو چې دې هم سره چکر وای. ډېر ښه. یو شعر راته نه وي؟ نه شعر کې نو څه شی به وي؟ موږ د ډرایورۍ شعرونه د ډرایورۍ هم ډېر شعرونه دي. نه دي کله هم ښه. نو څه شی به موږ ته ډالۍ کړي؟ بس زه به تا ته د ګاډي میوزیک ډالۍ کوم. دا میوزیک به چې کوم دی تاسو هغه خبره خو دې هم صحیح ده. دا خبره خو اوس په دې خپله خوله به څه شی موږ ته نو دې کې ویل؟ به زه داسې څه نه شم ویلی که نه. نو موږ چې تاسې میوزیک اورېدلی دی خو دا کله هم ویلی هم نه دی. دا به زما طرفې به دا میوزیک ته ډالۍ کړي. بس زه دا خبرې چې راته وکړي دا دې موږ ته ډالۍ. ډېره شکریه. ډېره مننه، ډېره مننه.
درنو ملګرو نو غاښې کنډو کې واورې او یخني بیخي ډېره وه او راښکته شو اوس راغلو د لغړی بازار ته د لغړی بازار کې یو دلته یو ډیر زیات مشهور چایوالا دی د لغړی بازار کې چې د لرو لرو ساحو څخه ورته خلک راځي د چای لپاره نو موږ به هم د دغې چایوالا سره یو چای وڅکو تر څو یو یادګار پاتې شي چې د باجوړ په لغړی کې هغه مشهور چای موږ څښلی دی او تاسې په دې هیله چې له خپرونې نه خوند اخیستی وي یو ځل بیا چې زه تاسې ته د یوې نوې خپرونې سره راځم تاسې ټول په پاک رب سپارم ښاد آباد او بریالي اوسئ